بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو، ځوانانو، ټولو ګډونوالو او لیدونکو، الله رب العزت دې وکړي چې روغ جوړ شئ، حتما خوشحاله به یاستئ، ژوند ټولې چارې به مو ښې روانې وي. بعضې ملګرو په واتساپ کې پوښتنه کړې وه چې د کمپیوټر وړیا زده کړې کوم صنف چې تاسو اعلان کړی دی، تاسو څه ډول تاسې وړیا اعلان کړی دی، تر کومه وخته یې تاسې وړیا ورته وایاست، او د دې شرایط څه دي، کوم کسان کولی شي په دغه صنف کې وړیا زده کړې وکړي، او همداسې دوی ویلي وو چې کوم پروګرام به وي، د څومره وخت لپاره وي. قدرمنو ملګرو، ډېر داسې کسان موږ لیدل چې هغوی نسوای کولی چې کمپیوټر د زده کړې لپاره کورسونو ته مراجعه وکړي، هلته لاړ شي، یا خو رسمي دندې یې درلودې او یا هم داسې وو چې په لرو ساحو کې وو، هغوی د کمپیوټر د زده کړې مراکزو ته هغه لاسرسی نه درلود. نو په دې اساس ما وغوښتل چې د یو احساس له مخې خپلو ځوانانو، خپلو خلکو ته وړیا کورس زمینه، البته د آنلاین یا آفلاین کورس زمینه مساعده کړو. په همدې اساس موږ یو صنف اعلان کړو چې دا به لومړی پروګرام به یې په وړیا توګه وي، او د نورو پروګرامونو لپاره به له استاد سره مشوره کول کېږي چې هغوی په څه شرایطو غواړي چې دلته کار وکړي، خپلې ویډیوګانې دلته پرېږدي. البته انشاءالله یوه میاشت، یوه نیمه میاشت، ولې په دې کې به 36 درسونه وي چې د کمپیوټر ټول ضروري موارد به پکې انشاءالله زده کېږي. یعنې تاسې به دا به وخت درته ثابته کړي چې څومره مؤثر صنف دی دغه، او څومره تاسې ته ګټه رسوي. البته په دې اساس موږ غواړو چې لومړی موږ ځان درته ثابت کړو، د استاد له درسونو سره تاسې بلد شئ، او له هغه وروسته که چېرته تاسو غوښتل او نتیجه دغه درس ورکړې وه، بیا به تاسې له استاد سره رسما په صنفونو کې داخله وکړئ. خدای مو خوشحال لره. هیله ده چې تاسې له موږ سره پاتې شئ.